الیه یرد علم الساعه خاص الله تګرځولې شي علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراوز حسموي د خپلو کسوړونه وما تحمل من انثى وحملنا اخره زنانا ولا تضع نزيغ حمل الا بعلمه مگر فعلم د الله سرا ويوم يناديهم او پکوم ورس چې आवाज باور کې دیوتا اين شرکائی سشو شریکان زما ستاسو په ګمان کې قالو دیوب اوئی آدنا که خبر در کو مونږ تا ما مننا من شهید نشته زمونږ نه هیڅ گواهی کوونکې په شریک باندې وضل عنهم ما كانوا يدعون او رک بشر دیونه هغه معبودان چې دیوب بلل من قبل مخکد دینا وظنوا دیوب ګمان وکړي ما لهم من محیص چې نشته دیو لره د تختې د لوزه لا يسأم الانسان نستړی کېږي انسان من دعاء الخير د دعا غختلو د خیرنا و ان مسه الشر او کچری ورسی هغه ته مصیبت فیئوس قنوط نا امید کوونکې تندې تر وهونکې وی ولئن اذقناه او کچری وسکو مونږ انسان ته رحمت منا زمونږ د طرفنا من بعد ضراء او رستو د تکلیف نه مسته چې رسیدل وی دتا لا يقولن نو د خامخوای هذا لي چې دا زما حق ده وما اظن الساعه او گمان نکوم په قیامت قائمه قائميدن کې ولئن رجعت الى ربي او کچری ز وګرځولې شم خپل رب ته ان لي عنده للحسنان يقينا ما لرده غسر خامخا خوشالدا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا نزرور با خبر ورکم هغه کسانو ته چې کافران دي په هغه عملونو چې دی وکړي ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخاب وسکو منګ دیو ته عذاب ډیر سخنا ولئن اذقنا الانس ولئن واذا انعمنا او کله چې انعامکم منګ على الانسان فانسان باندې اعرضن مخ اړوي ونه بجانبه او لري خپل ډډا واذا مسه الشر او کله چې ورسیږي د مصیبت فذو دعاء عريض نخاوند دعاء پلنوي قلت ارأيتم خبر را كيماتا ان كان من عند الله كچري ودا قرآن د طرف د الله نا ثم كفرتم به بیا کفر کوي تاسو په دې باندې من اضل نسوق لوی گمراه ده ممن هو في شقاق بعيد د هغه چانه چې هغه په دشمنی لري کوي سنوريهم آیاتنا زرد چې وبخایو منګ دیو ته دلیلونه خپل فی الآفاق پغاړو د دنیا کې وفي انفسهم او په نفسونو د دیو کې حتا تر دې يتبين لهم چخکارا بشدوتا انه الحق جدا حق ده اولم يكفي بربك ان ده پورا ربستا پدې صفت سره انه على كل شيء شهيد چې هغه په هر څه باندې حاضر ناظر ده الا خبر شيء انهم في مريه من لقاء ربهم یقینا دیو په شک کې د پیشې در خپلنا الا خبر شيء انه بكل شيء محيط یقینا هغه په هر څه باندې راګي رون کې ده بسم الله الرحمن الرحيم حامیم عین سین قاف الله فوه ده په مراد ده باندې کذالک دغشان یوحي الیک وحرا لګل د مونږ و الى الذين من قبلك وهغه کسانو ته چستان مخکدي دا الله العزيز الحكيم الله چې زور اور ده حکمت والده له ما في السماوات وما في الارض خاص د هغه په واک کې د هغه څه په اسمانونو کې او هغه څه په ځمکه کې دي وهو العلي العظيم او هغه پورته او لوی شان والده تکاد السماوات نزدید چې اسمانونه يتفطرن وجو من فوقهن لپاسد دون والملائکه وملائکه يسبحون تسبح بحمد ربهم سرد حمد درفلنا ويستغفرون وبخن غواړي لمن في الارض هغه چا لرج په ځمکه کې دي الا خبر شي ان الله يقينا الله هو الغفور الرحيم هغه بخنه کوونکې او رحم کوونکې دی والذين اتخذوا من دونه او هغه کسان چې نیولې دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران الله حفيظ عليهم الله ساتنه کوونکې دی دی وما انت عليهم بوكيل او تنه په دیوبان ذمہوار وكذلك اوحينا اليك او دغه شان وحی کړی د مونږ ته قرآن عربيا د عربی جبی
لتنذر القرى د پاره چې تویر ورکی اصل د کلو تو من حولها او چاپیر د هغینا وتنذر يوم الجمع او وروي خلق الارض ورج د جمع کېدل نه لارې بفيه چې شک نشته پاغي کې فريق في الجنه يودلو په جنت کې او فريق في السعير او بلدلو په دوزخ کې وي په بل شوی اور کې بوي ولو شاء الله او کچری او الله لجعلكم نوبغر زيتاس امه واحده يودلا ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن داخله چاله رچو واړي پر رحمت خپل کې والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان خلق نشته دی ولره سوق بچکون کې ونه مددگار ام اتخذوا من دونه عین ولد دی سوا د الله نه اولیاء مددگاران فالله الله هو الولي خاص هغه مددگار دی وهو يحيي الموتى او هغه ژوند کوي مړي وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څه باندې قدرت والده وما اختلفتم فيه او هغه چې اختلاف کوي تاسو په هغه کې من شيء چې هر څه فحكمه الى الله نفيصل دهغي هغه ورګرځول شي الله تعالی ذالکم الله د غزاد الله ربي رب زماده عليه توکلت پاغبان ما ځان سپارل دي و الیه انیب او خاص هغه ورګرزم فاطر السماوات والارض اول پیدا کونکي د اسمانونو د زمکه دي جعل لكم من انفسكم جوړی تاسو له غړي دي تاسو د جنسنا ازواجن جوړی و من الانعام او د سارونهم ازواجن جوړی یزرؤکم فی خوروی تاسو لره په دې انتظام کې ليس كمثله شيء نشته دا هغه پشان حصز وهو السميع البصير او هغه ارساوري او هر سويني له مقاليد السماوات والارض خاص اغلر کنجان د اسمانو نو د زمکې دي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فراخوي روزي چاله رچو واړ او تنگوي انه بكل شيء عليم يقينا هغه په هر څه باندې عالم دی شرع لكم من الدين خکار مقرر کړی دي تاسو لره د دیننا ما وصى به نوحا اغه چې پوخ حکم کړو پاغه سره نوح عليه السلام ته والذي اوحينا اليك او هغه چې وحي کړی د مونږ ته وما وصينا به او هغه چې پوخ حکم کړو پاغه سره ابراهيم او موسی او عيسى ابراهيم او موسی او عيسى عليهم السلام ته ان اقيموا الدين چکلک او چلوي دین لرا ولا تتفرقوا فيه او دل مجوړوي پدې کې كبر على المشركين ګران دې په مشرکانو باندې ما تدعون الیه هغه دین چې تبلن کوي د دیو هغه ته الله یجتبی الیه الله راکاږي دین ته چاله رچو غواړي ويهدي الیه من ينيب او هدایت ورکي هغه چاله را چې حق ته ورګرځي وما تفرقوا او دلی نه دی جوړی کړي دیو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د هغه نه چراغ دیو ته علم بغیم بینهم د وجد زید کولونه په منځ پل کې ولولا کلمه سبقت او کچرنه نیټه چې مقرر شوی دا من ربک مخکد طرف دربستانه الى اجل مسمن تر نیټه مقرر پوری لقضی بینهم نو فیصله بشو په من دیو کې وان الذين يقينا هغه کسان اورث الكتاب چې پات کړي شوی دی دیو ته کتاب من بعدهم رستو د مشرانو د دیونه لفي شک منه مريب خامخا په شک کې د دینه پوښ شکو فلذلك فدعوا نو د دې د پاره ته دعوت ورکوا واستقم او تنش کما امرت لك چې حکم کړی شوی دی تا ولا تتبع اهواءهم او تابعدار مکو د خواهشات د دیو وقل آمنت بما انزل الله من کتاب چې ایمان راوړی دی ما په هغه چې نازل کړی دی الله چې هغه هر کتاب وي و امرت او حکم کړی شوی دی ما ته لاعدل بینکم چې انصافکم تاسو په منځ کې الله ربنا وربکم الله رب زمونږ او رب تاسو دی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم مونږ لره عملونه زمونږ دی او تاسو لره عملونه تاسو دی لا حجت بیننا وبینکم نشته هیڅ جګړه په منځ زمونږ او منځ تاسو کې الله یجمع بیننا الله به جمع کوي په من زمون کې و الیه المصير او خاص هغه ته ګرځیدل دي والذین یحاجون فی الله او هغه کسان چې جګړه کوي په توحید د الله کې من بعد مستجیب له ورسو د هغه نه چې قبولیت کړي شوی دی د هغه حجتهم دلیل د دیو دا حزه باطل دی عند ربهم فنجد رب دیو وعليهم او فذوبان غضب ده ولهم عذاب شديد او دیو لر عذاب سخت ده الله الذي الله غزات
انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب بالحق د حق د پاره والمیزان او تلا وما يدريك اوسس تعالی خبر درکوي په بار د قیامت کې لعل الساعه قریب چې یقینا قیامت خو نږدې ده یستعجل بها الذين فتلوار سرغواړي دی لره هغه کسان لا يؤمنون بها چې ایمان راوړي په دې باندې والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي مشفقون یریږي منها د قیامتنا ويعلمون او یقین کوي انها الحق چې یقینا د قیامت حق دی الا خبر شي ان الذين يقينا هغه کسان یمارون چې جګړه کوي په ساعت په بار د قیامت کې لفی ضلال بعید خامخا په گمراهی لري کې دي الله لطیف بعباده الله پورا مهربانی کوي په د خپل بندگانو سره يرزق من یشاء روزي ور کوي چاله رچ غواړي وهو القوي العزيز او الله قوت والده زور ور ده من کان یرید حرس الاخرته سوق چې اراده کوي په عمل خپل سره ګټه د اخرت نزيد له فی حرسه زیات ورکو موږ دره په ګټه د هغه کې ومن کان یرید حرس الدنيا او سوق چې اراده کوي په عمل خپل سره ګټه د دنیا نؤته منها ورکو مونږ د هغې نو ما له فی الاخرة من نصیب او نه به دلره په آخرت کې هیڅ برخه ام لهم شرکاء اشته د دیو شریکان د الله سره شرعوا لهم من الدين چې جوړ کړی وي دیو لره د دین نه ما لم یأذن به الله هغه خبرې چې اجازت نه دی ور کړی د هغې الله ولولا کلمة الفصل او کچری نوې نیټه لیکلی شوې د فیصلې لقضی بینهم نو فیصله به شو پمند دیو کی و ان الظالمین او یقینا ظالمان لهم عذاب علیم دیو لر عذاب درناک دے تر الظالمین ویني بت ظالمان مشفقین یریدون کی مما کسبوا ده عمل نشدیو کړي دي وهو واقع بهم او سزا ده هغه برا پری وزي په دیو باندې والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کړي دي برابر د سنت سره فی روضات الجنات په باغ چود جنتونو کې به لهم ما يشاءون عند ربهم دیول رب هغه سوي چې دی غواړي پنځ درب د دیو ذالک هو الفضل الكبير دا فضل ډیر لوی دی ذالک الذي دا هغه سز دی يبشر الله عباده الذين آمنوا چې زیر ورکي الله بندگان خپل ته هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عملونه کړی دي په برابر د سنت سره قلت اوایا لا اسالكم عليه اجرا نغوارم ستاسو نه پدې هیڅ بدلا الا الموده فی القربى مگر چې مینه وکړې پنځ دې کد الله کې ومن يقترف حسنه چا چې وکړه نیکی نزيد له فيها حسنا زیاتو مونږ دلره پاغي کې خاص ان الله یقینا الله غفور بخنه کون کې شکور قبلون کې د عملونو دې ام یقولون افترا آیدی وای چې جوړ کړي دې علی الله فالله کذ بندرو فإن يشاء الله نقوار الله يختم على قلبك نمهر بأولغوي كدروغ جوړوي ته ستا پزړه باندې ويمحو الله الباطل اوراني الله باطل لرا ويحق الحق بكلماته او خارك بحق لرا بخلو كلمه سرا انه عليم بذات الصدور يقينا الله په هده په خبرو چې پسینو کې دي وهو الذي الله غزات يقبل التوبه چې قبل توبه عن عباده د بندگان خپلنا ويعفو عن السيئات ومعفي كيد بدونا ويعلم او پوهه ما تفعلون فاغكارون چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا او قبلوي الله عملون او دعاء د هغه کسانو چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او عملونه کړي دي موافق د سنت سره ويزيدهم من فضله او زیاتی ور کوي دیو ته د فضل خپلنا والکافرون او کافران لهم عذاب شدید دیو لر عذاب سخت دی ولو بسط الله الرزق او کفراخ کړي الله روزي لعباده بندگان خپل لرا لبغوا في الارض خامخا سرکشي به کړي پزمکه کې ولكن ينزل بقدر ما يشاء لیکن را لېږي الله په اندازې سره څومره چې وغواړي انه بعباده خبير بصير یقینا الله په بندگان خپل باندې خبردار لیدونکې دی وهو الذي او الله غزاد دی ينزل الغيث چرا وري باران من بعد ما قنطوا رستدنا امید کېدلو د خلقنا وينشر رحمته او خروي رحمت فل وهو الولي الحميد او هغه اختیار من ستایل شوی دی ومن آیاته او بعض د دلیلونو د توحیدنا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو والارض او د زمکه دی او ما بس فيهما او هغه چې خواره کړي په دې دوانو کې من دابتن د زنده سرونه
وهو على جمعهم او الله د دو په جمع کولو باندې اذا یشاء کله چې وغواړي قدیر قدرت لرونکی دی. وما اصابکم من مصیبه او هغه چې ورسیږي تاسو ته مصیبت فبما کسبت ایدیکم نو په وجه د هغه عمل سره چې کړی دی لاسونو ستاسو ويعفو عن کثیر او معافی کوي د ډیرونه. وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو عاجزی کوونکی الله لره په ټول ملک وما لكم او نشته تاسو لره من دون الله سوا د الله نه ولی سوک بچ کوونکی ولا نصير او نه مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر كالاعلام او بعضی د دلیلونو د توحید د هغه روان کشته دی په دریاب کې پشان د غرونو. ان یشاء کچری اوغاړي یسکن الريح نو وبدروي هوا فیذلن نشیب دغه کشته روا کې د ولا اړ علی ظهره پشاد دریاب باندې. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات لكل صبار شکور ډیر دلیلونه دي هر ډیر صبرناک او ډیر شکر گزار د پاره. او یوبقهن یا بهلاکی کړي کشته بما کسبوا په وجد عملونو ويعفو عن كثير او معافی کوي د ډیرونه. ويعلم الذين او چې یقینو کې هغه کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کوي په آیاتونو زمون کې ما لهم من محیص چې نشته دی ولره زید تختی. فما اوتیتم من شیء نو هغه چې درکړی شوی دی تاسو ته هر څه چې دی فمتاع الحیات الدنیا نو سامان د مزید ژوند د دنیا دی. وما عند الله خیر وابقى او هغه چې د الله سره دی غوړه دی او همیشه دی للذین آمنوا د پاره د هغه چا چې ایمان لري وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې توکل کوي. والذین او هغه کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ډډه کوي د غټو ګناهونو والفواحش او د ښکار بدکارونه. واذا ما غضبوا هم یغفرون او کله چې دوی غصه شي نو بخنه کوي. والذین استجابوا لربهم او هغه کسان چې قبلوي حکمونه در خپل واقاموا الصلاة او پابندي کوي د منځ وامرهم شورى بينهم او کار د دوی مشوره کول په مند دیو کې. ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال چې موږ ورکړی دوی ته خرج کوي. والذین اذا اصابهم البغي او هغه کسان کله چې ورسی هغه ته زیاته هم ينتصرون نو دوی بدله اخلي. وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدله د بدی وی پشان داغه. فمن عفا واصلح نو چا چې معافي وکړو او عمل وکړو فاجره على الله نو ثواب دد فالله باندې انه لا يحب الظالمين یقینا الله نخو ظالمان. ولمن انتصر بعد ظلمه او خامخا چا چې بدله واغست ورسو د ظلم کېدلو نه پد باندې فاولئک ما علیهم من سبیل نو دغه کسان نشته په دیو باندې هیڅ ملامتیا. انما السبيل على الذين یقینا ملامتیا په هغه کسانو باندې دا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو باندې ويبغون في الارض بغیر الحق او سرکشي کوي په ملک په نه حق سره. اولئک دغه کسان لهم دول عذاب علیم عذاب درناک ته. ولمن صبر وغفر خامخا چا چې صبر کو بخنه وکړه ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دا د فرض کړي شو کارونه دي. ومن يضلل الله او هغه څوک چې الله بیلار کړي فما لهم من ولي من بعده نشته هغه لره څوک بچ کون کې ورستو د بیلار کولونه. وترى الظالمين وینبت ظالمان لرا لما رأوا العذاب هر کله چې ویني عذاب لرا یقولون وایبدو هل الى مرد من سبیل آیشته دی واپسې ته سلار. وتراهم وینبت دی لرا يعرضون عليها چې پیش کولې بشي په اور باندې خاشعين او سرکوزي به من الذل د وجد ذلتنا. ينظرون غورب من طرف خفي پسترغو کمزور سرا. وقال الذين آمنوا وبوي مؤمنان ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم یقینا پورا تاوانیان دي هغه کسان چې تاوان کې اچولې دي ځانونه واهليهم او بال بچ خپل يوم القيامه په ورځ د قیامت کې. الا خبر شي ان الظالمين یقینا ظالمان في عذاب مقيم فعذاب همیشه کې بوي. وما كان لهم من اولیاء او نبیدو لره سوک مددگاران ينصرونهم من دون الله چې مدد وکړي د دوی سره سوا د الله نه. ومن يضلل الله او هغه څوک چې بیلار کې هغه لره الله فما له من سبيل نشته هغه لره اسلام د هدایت. استجیبوا لربکم قبول کوي حکمونه د الله من قبل مخکد دین ان یاتی چراب شی یوم یورز لا مرد له من الله نبی واپس داغی کی داغی د طرف د الله نه.
ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير. نبی تاسو لره زید پناه په دغه ورځ کې او نبی تاسو لره هیڅ انکار فیدمن. فإن أعرضوا نکچری دیو مخواړو فما ارسلناک نو نه لګره مونږ ته علیهم په دیو باندې حفیظا حفاظت کوونکې. ان علیک الا البلاغ نشت پتابان مگر رسول دی. وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا او یقینا مونږ کله چې اوسکو مونږ انسان ته د خپل طرف نه رحمت فرح بها نلوی کوي په هغه باندې. وان تصبهم او کچری ورسیدو ته سیئه مصیبت بما قدمت ایدیهم فوجد هغه عملونه چې مخکې غلي دي لاسونو د دیو فإن الانسان یقینا انسان کفور ناشکر ده. لله ملک السماوات والارض خاص الله لو بادشاہی د اسمانونو د زمکې دا. یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه څه چې وغواړي. یهب لمن یشاء اناثا بخشش ور کوي چاته چې وغواړي لونه. ويهب لمن يشاء الذكور او بخشش ور کوي چاته چې وغواړي زامن. او یزوجهم ذکرانا واناثا یا دو قسم نور کوي بعضو تزامن او لونه. ويجعل من يشاء عقيما او جوړوي چاله رچ وغواړي شن. انه علیم قدیر یقینا الله په هده قدرت والده. وما كان لبشر او نشی کېدله هیڅ بشر لره ان یکلمه الله چې خبرو کې هغه سره الله الا وحیا مگر په وحی سره زړه د هغه ته. او من وراء حجاب یا ورستو د پردینا. او يرسل رسولا یا اولیږي ملک فرشتہ فیوحي باذنه نو وحی کوي په حکم د الله سره ما یشاء هغه چې وغواړي. انه علی حکیم یقینا الله پورته د حکمتونو والده. وكذلك او دغشان اوحینا الیک وحی کړي مونږ ته روحا من امرنا د روح قرآن د وجه د حکم زمونږنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان نوی ته چې پوهېدې چې څه دی کتاب او نه په تفصیل د ایمان کې. ولكن جعلناه نورا لیکن وګرځو مونږ دا قرآن رڼا. نهدي به من نشاء چې هدایت کو مونږ په دې سره چاته چې وغواړو من عبادنا د بندگانو خپلونا. وانك لتهدي الى صراط مستقيم او یقینا تخامخا هدایت کوي لارې نیغې ته. صراط الله الذي لارد الله غزات له ما في السماوات وما في الارض چې هغه لره هغه سيزونه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه سيزونه چې په ځمکه کې دي. الا خبر شي الى الله خاص الله ته تصير الامور ورګرځي ټول کارونه. بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین. الله خپو هده د دې په مراد قسم دې په کتاب واضح بیان کوونکی باندې. انا جعلناه یقینا را لګلې دې مونږه قرآن دا قرآن عربی دا عربی جبه لعلکم تعقلون د دې د پاره چې د عقل نه کار واخلئ. وانه فی ام الكتاب او یقینا دې په اصل د کتابونو کې دې لدینا زمون سره العلی خامخا اوچت حکیم حکمتونو والا. افنضرب عنکم الذکر آیا واړو مونږ تاسو نه نصیحت په اړولو سره صفحا په اړولو سره ان کنتم قوما مسرفین د دې وجنه چې تاسو قوم مشرکان یې. وکم ارسلنا او ډیر لګلې د مونږ من نبیین د پیغمبرانو نه فل اولین په مخکینو خلقو کې. وما یاتیهم من نبیین او نرات له هغه ته هیڅ پیغمبر الا كانوا به یستهزئون مگر دوی په هغه پورې ټوکی کولې. فاهلكنا اشد منهم نو هلاک للمونږ ډیر سخت دونه بدشن پنیولو کې. ومضاو تیر شوی د مثل الاولین نمونه د زړو خلکو. ولا ان سالتهم او کچریته تاسو کړي د دیونه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړي اسمانونه او زمکا. لا یقولن خامخادو بوای خلقهن العزیز العلیم پیدا کړي دا زور او ډیر علم والا. الذي غزات جعل لكم الارض چې جوړ کړی تاسو لرزمکه مهدن بستر د آرام. وجعل لكم فيها سبلا او جوړ کړی تاسو لره په هغه کې لارې لعلكم تهتدون د دې لپاره چې تاسو هدایت عمومي. والذي نزل من السماء او هغه ذات چې راورولې د اسمان د طرف نه ما ان او بقدر په اندازا. فانشرنا به بلدة میتا تازه کړي د مونږ پاغه سرزمکه وچا. كذلك تخرجون دغشان بتا سورا وستل کیږي. والذي خلق الازواج او هغه ذات چې پیدا کړي دي جوړي كلها طول وجعل لكم من الفلك او جوړ کړي تاسو د پاره د کشتو. والانعام او د سارون ما ترکبون هغه چې تاسو په سور لیکوي. لتستووا على ظهوره
د پاره د دې چې برابر شي په شاګانو د هغه باندې ثم تذكروا نعمت ربكم بیا یاد کئ نعمت در رب تاسو اذا استويتم عليه کله چې برابر کینې په هغه باندې وتقولوا وبوای سبحان الذي پاکی د هغه ذات لره سخر لنا هذا چې تابع ګرځول د موږ زموږ د پاره دا وما كنا له مقرنين او نو موږ دې لره قابو کوونکی وانا الى ربنا لمنقلبون او یقینا موږ خپل رب ته مخا واپس ورګرځو وجعلوا له من عباده جزءا او غنی دیو الله لره د بندگانو د هغه نه ټوکړي ان الانسان یقینا دا انسان لکفور مبین خامخا ناشکر خکار ده ام اتخذ مما يخلق عین ولدو الله تعالی دا ام اتخذ عین ولد الله رب العزت مما يخلق دا غنه چې پیدا کړی دی بنات لونا واسفاکم بالبنین او ورکړی تاسو په زامن سرا واذا بشر احدهم کله چې زیر ورکړی شي او تند دیوتا بما ضرب للرحمن فهغسس چې دی بیانې د رحمان د پاره مثلا په صفت کې ظل وجهه نشمخ د هغه مسودن تکتور وهو کظیم او د غم نه ډکوي او من ينشأ في الحليه عادو نسبت کوي الله ته د هغه چا چې پالنه کې دی شپکالو کې وهو في الخصام او حال دا چې هغه په حالت د جګړه کې غیر مبین صفا خبري نشي کوله وجعل الملائکه الذين او غنی دیو ملائک هغه هم عباد الرحمن چې بندگان د رحمان دي اناسا زنانا اشهدوا خلقهم عادو لدل دې پیدائش د هغوی ستكتب شهادتهم خامخالک لیکيږي به بیان د دیو ويسالون او تپوس بترنه کې دی شي وقالوا دوای لو شاء الرحمن کچری غوخته رحمان ما عبدناهم نمون ببندگی نه کړه د دیو بل هم بذلك من علم ما لهم بذلك من علم نشتدوا لرا پدیبان هیڅ دلیل انهم نجدوا الا يخرصون مگر پتوک خبري کوي ام اتیناهم کتابا اور کړه دې مونږ دیو ته کتاب من قبله مخکد دینا فهم به مستمسكون ندو پاغه باندې دلیل نیون کړي بل قالوا بلکې دوای انا وجدنا آباءنا یقینا مندلد مونږ مشران خپل علی امه په یو طریقه باندې وانا على آثارهم مهتدون او یقینا مونږ په قدمونو د هغه باندې هدایت والیو وکذالک او دغشان ما ارسلنا من قبلك ندلیګل مونږ ستانه مخکي فی قريه من نذير فهسکری کې ور ورکون کې الا قال مترفوها مگر ويل به حد مالدار د هغه انا وجدنا آباءنا على امه یقینا مونږ مندلی دی مشران خپل په یو طریقه باندې و انا على آثارهم مقتدون او یقینا مونږ په قدمونو د هغه باندې اقتدا کوونکیو قال ابو الفیغمبر اولو جئتكم اگر چراوړه د ما تاسو ته به احدا خهدایت مما وجدتم عليه آباءكم د هغه چې مندلی تاسو پاغه مشران تاسو قالوا دوب اول انا بما ارسلتم به کافرون یقینا من فاغس چې تاسو پر علی گله شوی کفر کو فانتقمنا منهم نبدلوا استمنګ د دیونا فانظر نو وګوره کیف کان عاقبت المكذبین چې سرنګ شو انجام د تکذیب کوونکو واذ قال ابراهيم كرج اول ابراهيم عليه السلام لابيه پلار خپل تو قومه او قوم خپلتا انني براء مما تعبدون یقینا زبیزار مدهغه نه چې تاسو بندگی کوئ الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې پیدا کړم فانه سيهدين اغب ما تلار خای وجعلها كلمه باقيه في عقبه او پاتکړه الله دا کلمه باقی په اولاد د هغه کې لعلهم د دې لپاره يرجعون چې دوی وګرځي د گمراهینا بل متعت هؤلاء بلکې مزید دنیا ور کړي ما دیوتا و آباؤهم او مشران د دیوتا حتا تر دې پوری جاءهم الحق چراغ دیوتا حق ورسول مبین او رسول خکار بیان کوونکې ولما جاءهم الحق هرکل چراغ دیوتا حق قالوا ندو اول هذا سحر دا جادو ده وانا به كافرون او يقينا من پدیبان کفر کوونکیو وقالوا ويلدوا لولا نزل ولنازل نکړې شو هذا القرآن دا قرآن على رجل فيوسل من القريتين دبو كل عظيم چلويدي اهم يقسمون رحمة ربك آيدو تقسمي رحمت دربستا نحن قسمنا بينهم معيشتهم مونږ تقسیم کړه دې دیو په من کې سامان د ژوند دیو
فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ورفعنا بعضهم فوق بعض او پورته کړي دي مونږه بعض د دیونه د بعضو د فاس درجات په درجو کې لیتخذ بعضهم بعضا سخریا د پاره د دې چې اونې سي بعض د دیو بعضو لره خدمتګاران ورحمت ربک او رحمت در رب ستا خیر غره ده مما یجمعون د هغه نه چې دیو جمع کوي ولولا ان یکون الناس او کچری نه جوړېدل خلق امه واحده یوډل په کفر لجعلنا نخامخاب من ګرځولیو لمن یکفر اغه چاله چې کفر کوي بالرحمن پر رحمان ذات باندې لبیوتهم د پاره د کوټو د هغوی سقفن چتون من فضه د سپینو زرو ومعارج او پړوي علیها چې په هغه باندې یظهرون دی ورخیږي ولبیوتهم او د پاره د کوټو د دیو ابواب دروازې وسرورا او کټون علیها چې په هغه باندې یتکئون آرام کوي وزخرفا او ورکړي بوما سرزر وان كل ذلك وند دا ټول لما متاع الحیات الدنیا مگر لګي مزید ژوند د دنیا دی والآخرت او آخرت عند ربک فنز دربست للمتقین د پاره د تقوا والو دی ومن يعش عن ذکر الرحمن او چاچه لګي سترګي پټی کړي دي د ذکر د رحمان نا نقیز له نجخ بولګو من په د پس شیطان فهو له قرین هغه بد د ملګری وی وانهما يقينا دو لا يصدونهم خامخا اړي لران السبيل دلار د حقنا ويحسبون او دو ګمان کوي انهم مهتدون چې دو هدایت والدي حتا تر دې پوری اذا جاءنا کل چراغ مونتا قالنو وای بیا لیتا هي ارمان دې بيني وبينك فمن زما استاسو کې فبعد المشرقين لري والد مشرق و او د مغرب فبئس القرين ناکار ملګری دی ولن ينفعكم اليوم وهچري بنفع در نکی تاسو تنن روز اذ ظلمتم کله چې تاسو ظلم کړی دی شرک انکم یقینا انکم فی العذاب مشترکون دا خبره چې تاسو په عذاب کې شریک یې اف انت تسمع الصم آیت اورول کولې شی کڼو تا او تهدی العم یا هدایت ور کولې شیړن دوتا ومن کان او هغه چاته چې دی فی ضلال مبین په گمراه اخکار کې فاما نذهبن بک نو کچری بوز مونږه تا فإنا منهم منتقمون یقینا من بددون بدل اغستون کیو او نرینک الذی یا بأخیتا تا هغه عذاب وعدناهم چې وعده کړي مونږ د دیو سره فإنا علیهم مقتدرون یقینا من په دیو باندې فعذاب د دیو باندې خ قدرت لرو فاستمسک بالذی اوحی الیک نکلک انس هغه چې وحی کړي شوی د تا ته انک یقینا علی صراط مستقیم فلا رنیغ باندې وانه لذکر لك ولقومك او یقینا دا قران ذکر استاد او استاد قوم دے وسوف تسالون او زرد چې تاسو نه بتپوس وکړې شي واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا او تپوس وکړه هغه چانه چې لګری دي مونږ ستانه مخکې د رسولانو زمونږه اجعلنا من دون الرحمن چې آیا جوړ کړی دي مونږ سیوا د رحمان نه الہه النور واقداران د نفع او د ضرر يعبدون چې د هغوی عبادت کې دي شي ولقد او یقینا ارسلنا موسی بآیاتنا لګلو موسی علیہ السلام په معجزو زمون سره الی فرعون تو ملئه او غټانو د قوم د هغه تا فقال ان اول هغه انی رسول رب العالمین یقینا رسول د رب العالمین فلما جاءهم بآیاتنا نو هر کله چراغ له دوی ته په معجزات زمون سره اذا هم منها يضحكون دغه وخت دی په هغه پوری خندا کولا وما نريهم من آیه او نخود المنگدیو ته هیڅ معجزه الا هي اکبر من اختها مگر هغه بغټه و د ملګری د هغینا واخذناهم او نول منگدیو لرب العذاب فعذاب سرا لعلهم يرجعون دې د پاره چې وګرځي د گمراهینا وقالوا دوئل یا ایها الساحر اجادگر ساحرا ادعو لنا دعاء غواړه مونږ لرا ربک در خپلنا بما عهد عندك پدی وجه چې وعده کړي ستا سره اننا لمهتدون یقینا من به هدایت قبول کړو فلما كشفنا عنهم العذاب نکل چې بلریکم من دون عذاب اذا هم ينكسون دغه وخت بدو عذاب ما تولا ونادى فرعون في قومه او اوازك فرعون فقوم فلك قال ويل يا قوم اي قوم اليس لي ملك مصر انشتمال ربا شاهد مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا وليهم بهيږي لاندې د حکم زمانہ افلا تبصرون آیا نو تاسو نه
ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، از غرم د دې سړي نه چې دی ذلیل دی، ولا یکاد یبین، او نه دی نږدې چې ښکاره خبره وکړي. فلولا القی علیه، نو ولې نشي راغورځېدلی په د باندې اسوره من ذهب، کړی د سرو زرو، او جاء معه الملائکة، یا نراجی د سره ملائک مقتننین چې صفونه یې تړلي وي. فاستخف قومه، نو دوکۍ که قوم خپل، فاطاعوه، نو هغوی د تابعداري وکړه. انهم كانوا قوما فاسقین، یقینا هغوی و قوم نافرمان. فلما اسفونا انتقمنا منهم، نو هر کله چې دو خفکړو مونږ، نو بدل واغس مونږ د دیونه. فاغرقناهم اجمعین، نو غرق لل مونږ دا ټول. فجعلناهم سلفا، نو وګرځول مونږ دیو تیر شوي نمونه، ومثلا للآخرین، او عبرت د پاره د ورستنو. ولما ضرب ابن مریم، او کله چې ذکر وکړی شي، کله چې ذکر کړی شي زوی د مریم مثلا د مثال فطور باندې، اذا قومک، نو دغه وخت کې ستا قوم منه یصدون، د دې وجه نه شور کوي. وقالوا وای آلهتنا، آیا زمونږ معبودان خیر غوره ام هو یاد، ما ضربوا لك، نه ذکر کوي دیو تا ته دا خبر الا جدلا، مگر د ضد د پاره. بل هم بلکې دیو قوم د خصمون جګړ مار. ان هو نه دی الا عبد، مگر یو بندا، انعمنا علیه چې نعمت کړو مونږ په هغه باندې. وجعلناه مثلا لبني اسرائیل، او ګرځولو مونږ هغه نمونه د پاره د بني اسرائیلو. ولو نشاء، کچری غواړو مونږه، لجعلنا منکم ملائکه، نو پیدا بکړو ستاسو په بدله کې ملائک، فی الارض، په ځمکه کې، یخلفون، چې ستاسو په ځای به اوسیږي. وانه لعلم للساعه، او یقینا عیسی علیه السلام نښه د قیامت ده. فلا تمترن بها، نو شک مکوئ په قیامت کې. واتبعون، او تابعداري وکړئ زما. هذا صراط مستقیم، دا لار نیغه ده. ولا يصدنکم الشیطان، او وعده نړی تاسو لره شیطان، انه یقینا دی لکم تاسو لره عدو مبین، دشمن ښکاره دی. ولما جاء عیسی بالبینات، او هر کله چې راغی عیسی علیه السلام په ښکاره دلیلونو سره، قال، نو ویل قد جئتکم، یقینا راوړي دي ما تاسو ته بالحکمت، د پوهې خبرې. ولأبین لکم، او دې د پاره چې وضاحت وکړم تاسو ته، بعض الذي، د بعض هغه خبرو تختلفون فيه، چې تاسو اختلاف کوو په هغې کې. فاتقوا الله، نو ویریږئ د الله نه، واطیعون، او تابعداري کوئ زما. ان الله، یقینا الله، هو ربي، هغه رب زما دی، وربکم، او رب ستاسو دی. فاعبدوه، نو بندګي د هغه خاص کړئ. هذا صراط مستقیم، دا لار نیغه ده. فاختلف الاحزاب من بینهم، نو مختلف شول ډلې په منځ خپل کې. فویل للذین ظلموا، نو تباهي د ظالمانو لرا، من عذاب یوم علیم، د عذاب د ورځې درناکې نه. هل ينظرون، انتظار نه کوي دیو، الا الساعة، مگر د قیامت، ان تأتیهم، چې رابشي دیو ته بغتة ناګهانه، وهم لا يشعرون، او دیو به نه پوهیږي. الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو، دوستان به په دغه ورځ بعض د دیو د بعضو د پاره دشمنان شي. الا المتقون، مگر متقیان. یا عباد لا خوف علیکم اليوم، او به ویلی شي دیو ته ای بندگانو زما، نشته یره په تاسو باندې نن ورځ، ولا انتم تحزنون، او نه به تاسو غمجن کیږئ. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، هغه کسان چې ایمان راوړی په آیاتونو زمونږه، او دیو مسلمانان. ادخلوا الجنة انتم، داخل شي جنت تاسو، ازواجکم، او جوړی ستاسو، تحبرون، نعمتونه بدر کې دیشي. یطاف علیهم، ګرځولې بشي په دیو، بصحاف کاسې من ذهب، د سرو زرو، اکواب، او ګلاسونه. وفيها، پاغې کې، ما تشتهيه الانفس، هغه څیزونه چې غواړي د دیو نفسونه. وتلذ الاعین، او مزه پر اخلي سترګې. وانتم فيها خالدون، او تاسو به پاغې کې همیشه. وتلك الجنة التي اورثتموها، او دا هغه جنت ته چې درکړی شو تاسو ته، بما کنتم تعملون، په وجه د هغه عملونو چې تاسو کول. لکم، تاسو لره، فیها، پاغې کې، فاکهة، میوې، کثیرة، ډېرې دي، منها تأکلون، بعض د هغې نه تاسو خورئ. ان المجرمین، یقینا مجرمان، فی عذاب جهنم خالدون، په عذاب د جهنم کې به همیشه وي. لا یفتر، نبشی کمیدلی عنهم د دیون، وهم فیه مبلسون، او دیو به په هغې کې نا امیدئ.
وما ظلمناهم او ظلم نه کړه مونږ په دیو باندې ولکن كانوا هم الظالمين لیکن ودو ظالمان. ونادوا یا مالک او आवाज به وکړي دیو چې اے مالکا ليقضي علينا ربك فیصله د مرګ دی وکړي په مونږ باندې ستا رب. قال ابوي انکم ماکسون یقینا تاسو به اساری لقد جئناکم بالحق یقینا راوړې مونږ تاسو ته حق ولكن اکثرکم للحق کارهون لیکن ډېر تاسو نه حق لره بدګنی. ام ابرمو امرا آیک لکړه دې آیک لکړه د مودا آیک لکړه مودا امرا یو خبره لکړه مودا یو خبره فإنا مبرمون یا مونږ هم کلکون کیو نو یقینا مونږ هم کلکون کیو. ام يحسبون آیا ګمان کوي دیو ان لا نسمع سرهم ونجواهم چې مونږ نه اورو پټې خبرې د دیو او جرګې د دیو بلا ولنا ورسولنا او ملائک زمونږ لديهم د دیو سره دی یكتبون چې لیکل کوي. قلت اوایا ان كان للرحمن ولد کچری وې د رحمان ذات د پاره ولد فانا اول العابدون زبوم اول د بندگی کوونکو د هغه. سبحان رب السماوات والارض پاک دے رب د اسمانونو او د زمکه رب العرش رب د عرش ته عما یصفون د هغه خبرې نه چې دی بیانې د هغه په باره کې. فزرهم نفریق د دیو یخوزو چې ورننه وزي په باطل خبرو کې ويلعبوا لوبک حتا تر هغه پوری یلاقوا یومهم الذی یوعدون چې مخامخ بشي د هغه ورځ سره چې د دیو سره وعده کې دی شي. وهو الذی فی السماء اله الله هغه ذات ته چې په اسمان کې واقدار دی او په الارض او پزمکه کې الہ واقدار دی. وهو الحکیم العلیم او هغه حکمت والد او په هده په هر سیز. وتبارك الذي او برکتون والد هغه ذات له ملک السماوات والارض وما بينهما چې داغه په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو او د زمکه او د پمند د دوانو کې. وعنده علم الساعه او خاص داغه سره علم د قیامت دی. وإليه ترجعون او خاص هغه ته وګرځول شي تاسو. ولا يملك الذين او وسنلري هغه کسان يدعون من دونه الشفاعه چې دی ورته آمدت شوای سیوا د الله نه د سفارش کولو الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې اقرار کړی وي د حق وهم يعلمون او هغه علم لري. ولا ان سالتهم او کچر تفوسو کې تدذونا من خلقهم چې چا پیدا کړی دي دا شفاعه لا يقولن الله خامخادو بوای چې الله فانا يؤفكون سرنګ اوړېدل کېږي د توحیدنا. وقيله يا ربي او قسم دې پوینا د چې اے ربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا داس قوم دې چې ایمان نه راوړي. فاصفح مخواړوا عنهم دون وقل او سلام سلام د جدای فسوف يعلمون نظر د چې دو بپوه شي. بسم الله الرحمن الرحيم حامیم الله په هده دې په مراد باندې والکتاب المبین قسم دې په کتاب ښکار بیان کوونکې باندې. انا انزلناه یقینا چې نازل کړی دې مونږ دا قرآن فی لیلة مبارکة پشپ برکتون والکی. انا کنا منذرین یقینا مونږ ویر ورکوونکې یو. فیها پدې شپه کې یفرق کل امر حکیم فیصله کیږي په کتاب د ملائکو کې د هر کار چې حکمت والوي. امر من عندنا په حکم کولو سره زمونږ د طرفنا. انا كنا مرسلین یقینا مونږه لیګون کې د رسول یو. رحمتن د وجد رحمت من ربک استاد رب د طرفنا. انه هو السميع العليم یقینا هغه ارساوري او په هر څه پوهه ده. رب السماوات والارض رب د اسمانونو او د ځمکې دی او ما بینهما او په مند د دوانو کې دی. ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوئ. الله لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سیوا د هغه نه. یحیی ژوند کول کوي او یمیت او مړ کول کوي. ربکم رب تاسو او رب آبائکم الاولین او رب د مشران تاسو مخکینو دی. بل هم فی شک یلعبون بلکې دو په شک دي په لوبو کولو کې مشغول دي. فرتقب نو انتظار وکړه یوم تأتی السماء د هغه ورځې چې ښکارا بکړي اسمان بدخان مبین لږه ښکارا. یغش الناس پټوي به خلق لرا هذا عذاب علیم دا عذاب درناک ته. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون وای بدو اے رب زمونږ لری که زمونږ عذاب یقینا مونږ ایمان راوړو. ان لهم الذکر سرنګ کې دې شې د د پار نصیحت اغستل. وقد جاءهم حال دا چراغ له دوتا رسول مبین رسول خکارا.
ثم تولوا عنه بیادو مخو ګرځو د هغه نه وقالو دوی معلم مجنون چې دتا خودنه کړی دا او لیونه دی خودنه کړی شوی دتا او دی لیونه دی انا کاشف العذاب یقینا من بلری کړو عذاب قلیلا لګمدا انکم عائدون یقینا تاسو با را وګرځو یقینا تاسو عائدون بیا را ګرځيږي کفر تا یوم نبطش البطشه الكبرى فهغه ورځ چې نیول وکړو مونږه نیول غټ انا منتقمون یقینا مونږ بدله اغستون کیو ولقد فتنا قبلهم یقینا ازمیخ کړه دې مونږه مخکې دیونه قوم فرعون فقوم فرعون باندې وجاءهم رسول کریم او راغلهم حقیقت رسول عزت والا ان ادوا الی عباد الله ویلو چراک مات بندگان د الله انی لکم رسول امین یقینا تاسو الرسول امانت دارم والله تعالوا علی الله او لوی مکوې په الله باندې انی آتیکم یقینا ما راوړي تاسو ته بسلطان مبین دلیل ښکارا و انی عست بربی وربکم او یقینا فنای غواړم پر فلو پر تاسو سره ان ترجمون د دین چې تاسو ما سنگسار کړی و ان لم تؤمنوا لي او کچری خبر نه منئ زما فاعتزلون پډډ شي زمانہ فدعا ربه ندعاء وختل درخلنا ان هؤلاء قوم مجرمون چې یقینا داخل قوم د مجرمان فاسر بعبادي ليلا انكم متبعون نتبوز بندگان زما د شپې یقینا تاسو پسې درتل کې دی شي وترك البحر رهوا او پرېګ د دریاب اولاړ انهم یقینا دو جن مغرقون لخر د غرقړې شوی کم ترکو ډېر پرې خودل دیو من جنات د باغون و عيون او د چنونا وزروع او د فصلون او مقام کریم او د زيون د عزت والا ونعمت او د خوشالۍ سامان كانوا فيها فاكهين چې دو پاغي کې مزه کوونکو كذلك د غشان اوشو و اورثناها قوما اخرين او پاتکړو مونږ د باغونه و غیر قوم بلتا فما بكت عليهم السماء والارض نجلا انکړه پدیو باندې اسمان او زمکه وما كانوا منزلين او نو دو مهلت ورکړې شوی ولقد نجينا بني اسرائيل او يقين نجات ورکم بني اسرائيل من العذاب المهين د عذاب ذلیلون کنا من فرعون د فرعون انه كان عاليا من المسرفين يقينا هغلوي کولا د حدنا زیاته کوونکو نو ولقد اخترناهم ويقينا ورکړو موږ د على علم سرد علم على العالمين فنور مخلوقات باندې وآتيناهم ورکړو موږ دتا من الآيات د نعمتنا ما فيه بلاء مبين هغه چې پاغي کې ازمیخ کارو ان هؤلاء ليقولون یقینا داخل خامخواي ان هي چنه الا موتتنا الاولى مگر مرګ زمونږ وړم به وما نحن ليمونږ بمنشرين دوباره پورته کړی شوی فاتوا بآبائنا نراول تاسو پلاران زمون ان کنتم کچری تاسو صادقین رشتنی اهم خیر آیات وردی ام قوم تبع یا قوم د تبع والذین وها کسان من قبلهم چدون مخکیو اهلکناهم هلاك للمن هغوی انهم كانوا مجرمين یقینا هغوی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی موږ اسمانو او زمکه او ما بینهم او هغه چې په من دي کې دي لاعبین چلو بکون کیو ما خلقناهما ندی پیدا کړی موږ دا الا بالحق مگر د حق کار کول د فارا ولكن اکثرهم لکن ډیر د دون لا علمون نپوهیږي ان يوم الفصل يقينا ورځ د فیصله میقاتهم اجمعين مقرر وخت د ټول ده يوم لا يغني مولا داس ورځ چې نه بشي د فکول یو دوس عم مولا دبل دوس نشيئا هس مصیبت ولا هم ينصرون او نه بد سره مدد کې دی شي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم کړی وي په هغه باندې الله انه هو العزيز الرحيم يقينا الله زور او رحم والده ان شجره الزقوم يقينا ولد زقوم طعام الاسيم خوراک د ګناګارو ده کلمهل پشان د ویل کړي شوی تانبه یغلی فی البطون خټکیږي په خېټو کې کغل الحمیم پشان د خټ کېدلو د شیدلو بو خذوه ان سیده فاعتلوه نرا کاږي ده الى سواء الجحیم من د دوزخ تا ثم صبوا فوق راسه بیا واړوي د سر د پاسي من عذاب الحمیم د عذاب د شیدلو بونا ذق اسکا انك انت العزيز الكريم یقینا تزور ور او سپندر الکریم عزت منوی سپندرو بیوی
ان هذا یقینا دا ما کنتم به تمترون هغه سجده چې تاسو په دې کې شک کوئ. ان المتقین یقینا متقیان فی مقام امین فزید امن والک بی فی جنات وعیون فباغونو چینو کی بی یلبسون اغندب من سندس د نرور خمو و استبرق او د غټور خمونا متقابلین یو بل تب مخامخوی کذالک دغشان بوی وزوجناهم او پنکا سره بور کوم دیوتا بحور عین حور خیستسترگو علا یدعون فیها راغوار بدو پاوی کی بكل فاکهة هر قسم میوه آمنین پداس حال کی چپ امن کی بوی د هر مصیبتنا لا یذوقون فیها الموت نبس کی دو پاوی کی مرگ الا الموتة الاولى لیکن مرگ مخکینه چکم دیو سکلے دے ووقاهم او بٹ ساتل او بٹ پو ساتی دیو لرا اللہ عذاب الجحیم دا عذاب دا دوزخنا فضلا من ربک دا وجد فضل استاد رب دا طرفنا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لو یدا فانما یسرناه بلسانک نو یقینا آسان کړه موږ دا قران ستا په جب باندې لعلهم د دې د پاره یتذکرون چې دیو نصیحت واخلي فرتقب نو انتظارک انهم مرتقبون یقینا دیو انتظار کوونکي دي. بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله رب العزت عالم دے په مراد دے تنزيل الكتاب نازل دل دے کتاب من الله العزيز الحكيم د طرف د الله نه چې زور ور د حکمتونو والده. ان فی السماوات یقینا فاسمانون کې والارض اوس مکه کې لآیات للمؤمنین ډیر دلیلونه د پاره د ایمان والو. وفي خلقكم استاسو په پیدائش کې وما يبث من دابه او هغه چې خواره کړي دي زنده سر آیات لقوم یوقنون دلیلونه د پاره د هغه قوم چې یقین کوي. واختلاف الليل والنهار او پتلو راتلو د شپه او د ورځ کې وما انزل الله من السماء او په هغه کې چې راوړي ورې دي الله د اسمان نه من رزق د رزق نه فاحیا به الارض نو تازه کړي د پاغي سرزمکه بعد موتها ورسو د وچواله د هغینا. وتصریف الرياح او په ګرځېدلو د هواګانو کې آیات لقوم يعقلون دلیلونه دي د پاره د هغه قوم چې د عقل نکار اخلي. تلک آیات الله د آیاتونه د الله دي نتلوها عليك بالحق چلولو موږ دا پتا باندې د پاره د حق کار کولو. فبأي حديث بعد الله نو فكم خبره بورست دیو د کتاب د الله و آیاته او د دلیلون د هغه نه یؤمنون ایمان راوړي. ویل لكل افاک اثیم تباہی د پاره د هر ډیر دروغجن سخ ګناګار يسمع آیات الله چې اور آیاتونه د الله تطلع علیه الوستکی دې شپاغه باندې ثم یسر بیا کلک شپکو پر باندې مستكبرا لوی کونکي کألم يسمعها گویا کی چې ندی اوریدلی هغه. فبشره نذیر ورکدی لرا بعذاب علیم فعذاب درناک سرا. واذا علم من آیاتنا او کله چې پوه شې د آیاتونو زمونږ نه شیئا فیوسز اتخذها هزوا نسها غیر رټوقي اولئک دغه کسان لهم دیو لرا عذاب مهین عذاب ذلیل کونکي دي. من ورائهم مخکد دیوتا جهنم جهنم ده ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا او نشي اړولې د دیو نه هغه عملونه چې دیو کړی دي هیڅ عذاب. ولا متخذوا من دون الله اولیاء او نه هغه معبودان چې دیو نیولې دي سوا د الله نه مددګاران. ولهم او دیو لرا عذاب عظیم عذاب دیلو شان والا. هذا هدن دا هدایت ده والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي دي بآیات ربهم فآیاتن درفل لهم دیو لرا عذاب من رجز عذاب د سخ عذاب نبی علیم درناک. الله الذي الله غزات سخر لكم البحر چې تاسو په خدمت کې لګولې د دریاب لتجري الفلك فيه بامره چروانی کیشته په هغه کې په حکم د هغه سره ولتبتغوا من فضله او دې د پاره چې الټوي د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې شکر وکړئ تاسو. وسخر لكم ما في السماوات او خدمت کې لګولې دي تاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما في الارض او هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا منه دا ټول د طرف د الله نه دي. ان في ذلك يقينا فدې کې آیات لقوم يتفکرون ډېر دلیلونه دي هغه قوم لره چې فکر کوي. قل للذين تؤوا هغه کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي يغفروا للذين چې بخنه دي او کې د خپل حق هغه کسانو ته لا يرجون چې عقیده نه لري ایام الله د ورځو د الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون دې د پاره چې جزا به ورکړي قوم ته په سبب د هغه عملونو چې دوی کول.
من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړو برابر د سنت نو دا غي د پیدې د خپل ځان د پیدې د فارا ومن اساء فعليها او چا چې بد عمل وکړو نو بال په هغه باندې دي ثم الى ربكم بیا تاسو رب ته ترجعون او بغرزول شي ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب یقین ورکړو موږ بني اسرائيل ته کتاب او حکم او په د دین او نبوت او پیغمبري ورزقناهم من الطيبات او ورکړو موږ دوی ته پاک خوراکونو نا وفضلناهم ورواله ورکړو موږ دوی ته على العالمين پټول خلق باندې واتيناهم بينات من الامر او ورکړو موږ دوی ته ښکار حکمونه د دین فمختلفون اختلاف نکدو الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د هغه نه چراغ دوی ته علم بغيم بينهم د وجد زید کولونه پمنس پلکې ان ربک یقینا استعرب یقضي بينهم فیصلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت فورج د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فهغه سس کی چې دوی پکې اختلاف کوي ثم جعلناك بياو غرزول منغته على شريعه من الامر فخار العربان د دین فاتبعها نتابدارك ودهغي ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او تابداري مکو د خواهشات د کسانو چې نه پوهیږي انهم يقينن دو لن يغنوا عنك من الله شيئا نشلري کول استعند عذاب د الله نه حسز وان الظالمين او يقينا ظالمان بعضهم بعض دو اولیاء او بعض ملګری د بعض دي والله ولي المتقين الله ملګری د متقینانو دي هذا بصائر للناس دا قرآن دلیلونه درنا دي للناس د زړونو د خلقو وهدى ورحمه او هدايت او رحمت لقوم يوقنون حقوم لرچ یقین لري ام حسب الذين اطرحوا السيئات اګمان کوي هغه کسان چې کوي بد کاری ان نجعلهم دا چې وګرځو موږ دی ولره کلذین پشان د هغه کسانو امنو چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کړي د سنت موافقه سواء محياهم ومماتهم چې برابر دی ژوند دی او مرګ دی سا ابد ما يحكمون هغه فیصله چې دی کوي وخلق الله السماوات او پیدا کړی دی الله اسمانونه او الارض او زمکه بالحق د حق د پاره ولتجزا او د پاره چې جزاء ورکړي شي کله نفس هر یو تنتا بما کسبت فهغه عمل چې کړی دی وهم لا یظلمون او په ظلم نشي کېده افرأيت من اتخذ الهه هواه آیا پوهی ته په حال د هغه چا چې جوړ کړي دی معبود خواهش خپل لرا وعضله الله بلار کړي دی دلل الله علی علم په علم باندې وختم على سمعه او مهر وهله دی په وقت دو وقلبه او پزړه دو وجعل على بصره غشاوه او اچولې دی پسترګو د هغه باندې پردي فمن يهديه نسوک به هدایت ورکړي من بعد الله د تورستو د بلار کول د الله نه افلا تذكرون ان نسيت ناخلدو وقالوا دواي ما هي ندد اجون الا حياتنا الدنيا مگر جون زمون نږدې ونموت چې موږ مړکیږو ونحيا ژوند کیږو وما يهلكنا او نمړکې موږ لره الا الدهر مگر زمانہ وما لهم ونشتدوا لر بذلك من علم فديه دليل انهم نددوا الا يظنون مگر ګمان کوونکی واذا تتلى عليهم آياتنا کله چې ولوستې شي په دې باندې آیاتونه زمون بینات خارا ما كان حجتهم نو نه دلیل ددو الا ان قالوا تو بآبائنا مگر دا چې وای دی راول مشران زمون ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی قل الله تو الله يحييكم تاسو ژوند کوي ثم يميتكم بیا مړه کوي ثم يجمعكم الى يوم القيامه بیا بجمع کوي تاسو له ورځې د قیامت ته لا ريب فيه چې نشته شک پاږي کې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر خلق په نه لري ولله ملك السماوات والارض خاص الله لره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه ويوم تقوم الساعه په هغه ورځ چې قائم شي قیامت يومئذ يخسر المبطلون فدغ ورځ بتاوان ښکار شي د باطل پرستو خلقو وترى كل امه او تبوینه هر امت جاسیا جمع کړي شي کل امه هر امت تدعى رابل لبش الى كتابها كتاب قلتا اليوم ننرز تجزون بدل در کې دې شتاسو ته ما کنتم تعملون دغه عملونه شتاسو کول هذا كتابنا دا کتاب زمون د ينطق چې خبري بکي بالحق وعليكم فتاسبان بالحق فحق سرا انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یقینا منغلکل وملائکو باندې هغه عملونه چې تاسو کول فاما الذين امنوا نهغه کسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کړي د سنت برابر
فيدخلهم ربهم في رحمته نو داخل بکی دیو لرب دیو په خاص رحمت خپل کې ذالک هو الفوز المبین دا کامیابی ښکار ده واما الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دي افلم تکن آیاتی نو وبویل شي آیا نو تاسو ته آیاتونه زما چې لوستای کېدل په تاسو باندې نو راغلی فاستكبرتم نلوی کول تاسو وکنتم قوما مجرمین او تاسو قوم جرم کوونکی واذا قيل او کله چې بویل شي ان وعد الله يقينا وعد الله حق ده والساعه قیامت لا ریب فيها چې شک نشته پاږي کې قلتم تاسو بویل ما ندري موږ نه پوهیږو الساعه قیامت سده ان ظن الا ظنا گمان نکو مگر معمولی گمان وما نحنو نیمونگا بمستيقنین یقین کون کی وبدا لهم سیئات ما عملوا او خکار بشدیو تناکار عقوبتون ده حق عملون چدیو کڑی دی وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او راگیر بکیدول حق سجدو پاغی پور ٹوقی کولی وقیل اليوم ننساکم او ابولیشی چنن پریگدو منگا تاسو لرا کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه چې پرې خو د تاسو ملاقات د ورځې د دې ورځې ومأواکم النار او زید اوسېدو تاسو ورده وما لكم من ناصرین او نشته تاسو له هیڅ مددګاران ذالکم دا د دې وجنه بانکم اتخذتم چې تاسو نیولو آیات الله آیاتونه د الله زوون ټوقي وغرتکم الحیات الدنیا او دوک کړي تاسو ژوند د دنیا فاليوم نن لا يخرجون منها نب يستلاكي د دینا ولا هم يستعتبون او نبتوب قبل کړي فلله الحمد نخاص الله لرستعين دا رب السماوات ورب الارض چې رب د اسمان او رب د زمکه دی رب العالمین رب د ټول مخلوقات دی وله الكبرياء في السماوات والارض او خاص هغه لره لوی د په اسمانونو او زمکه کې وهو العزيز الحكيم او خاص اغزور او حکمتونو والده